بسم الله الرحمن الرحیم. جیولوجیستان زحمتکش با مناسبت روز جهانی جیولوجیستان از صمیم قلب این روز را به شما تبریک میگویم و از وزارت معادن و پترولیم و پوهنتون پلی‌تکنیک کابل ابراز سپاس مینمایم که برای اولین بار در راستای جیولوژی زمینه آغاز بحث علمی را مساعد نمودند. از خداوند بزرگ شکرگزارم که برای ما یک کشور ثروتمند داده است و در این سرزمین تمام عناصر که قابلیت ساختن معادن را دارد موجود است. از این که تا امروز از معادن استفاده درست نشده است، علت آن جنگ‌های تحمیلی 40 ساله است. برای اینکه افغانستان خودکفا و دارای یک نظام اقتصادی و پیشرفته داشته باشیم، ضرورت است تا از معادن خود با در نظر داشته اصل محیط زیستی استفاده اعظمی نماییم و در سکتور صنایع استخراجی کشور تحرک لازم را ایجاد، عواید شفاف را جمع آوری و به مردم فرصت‌های شغلی را مساعد سازیم. اقتصادی رفات در رسیدو بخاطر باید د سکتور لپاره ټاکل شوی لیدلوری ماموریت او موخې په مؤثره توګه تطبیق کړو. د نافذه قوانینو په رڼا کې ملي او بین‌المللي پانګوالو ته د پانګونې زمینه مساعده کړو. په پروسو کې اسانتیاوې ایجاد کړو او د پانګونې پر وړاندې شته خنډونه له منځه یوسو، تر څو په دې سکتور کې د لا ډیر پرمختګ لپاره لاره هواره شي. د استخراجي صنایعو د سکتور د ټولو پروژو د تطبیق لپاره د معاصرو برنامو د طرح او تطبیق کولو ترڅنګ حقوقي، تخنیکی او اقتصادي کادرونو ته هم اړتیا ده. همداراز د قراردادونو او قانونو د معاصر مدیریت لپاره د تخصصي ټیم درلودل هم د سکتور د ودې لپاره خورا اهمیت لري. د دې لپاره چې د معاصر تکنالوژي سره برابر اسانتیاوې ولرو، د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلي نصاب د عملي تجربو د اسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي، تر څو ګران محصلین د مارکیټ له اړتیاو سره سمه روزنه او پوهه ترلاسه کړي. موږ باور لرو چې زموږ معدني منابع زموږ د مرفه راتلونکي لپاره اړین او لازمي مواد دي. د زیرمو په اړه د شته معلوماتو څخه باید د ملي او بین‌المللي پانګونې د جلب لپاره ګټه واخیستل شي. د کانونو او پترولیم وزارت ته مې لارښوونه کړې چې په سکتور کې د تحرک د ایجادولو او د شفافیت د تأمین لپاره د له ټولو هغه امکاناتو ګټه واخلي چې اړتیا ورته لري. سربیره پر دې د کان کیندنې په برخه کې له معاصر ټکنالوژي څخه د ګټه اخیستنې او په خاص ډول د معلوماتو مدیریت ته جدي پاملرنه وشي. موږ باید د استخراجي صنایعو نړیوال معیارونه په هیواد کې تطبیق کړو، تر څو د خپل منابعو د غوره مدیریت ترڅنګ مسلکي او معیاري استخراج ته هم زمینه مساعده شي. د شفافیت د تأمین او اصلاحاتو په برخه کې د کانونو او پترولیم وزارت د نوي رهبري له هلو ځلو څخه مننه کوم. خوښ یم چې موږ یو ځل بیا د استخراجي صنایعو د شفافیت د نوښت په سازمان کې خپل غړیتوب ترلاسه کړ. د کوچني او ستر مقیاس ډیر شمیر پروژې اعلان او په قرارداد ورکړل شوي او په پخوانیو قراردادونو کې د تخنیکی ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات تر لاس لاندې دي. سربیره پر دې د تخصصي کادرونو د ځای پر ځای کولو لپاره د وزارت وروستي هلې ځلې به هغه تخصصي او تخنیکی خالیګاه چې پخوا په دې وزارت کې محسوسېده ډکه کړي. د هیواد د استخراجي صنایعو په سکتور کې د لا زیاتې ودې لپاره ستاسې جیولوجیستانو دوامداره هلو ځلو ته اړتیا ده، تر څو د وطن د آبادۍ لپاره د کانونو نوي کشفیات ترسره او د اقتصادي ودې لپاره لا زیات فرصتونه مساعد کړي. افغانستان اوس په خاصو شرایطو کې قرار لري. نړیوالې مرستې کمیږي
د کانونو په سکتور کې اوسنی سرعت زموږ اړتیاوې نشي پوره کولی او باید د استخراجي صنایعو په سکتور کې لازم سرعت او تحرک د شفافیت اصل ته په پاملرنې سره رامنځته شي. له تاسې ټولو څخه زما هیله دا ده چې په دې سکتور کې د تحرک راوستلو لپاره همکاري او همغږي وکړئ. دا ورځ دې یو ځل بیا د هیواد زیارکښو او تکړه جیولوجستانو ته مبارکه وي. د نویو موندنو او اکتشافاتو په لاره کې ستاسې هر قدم هیوادوالو ته د آبادۍ زیری ورکوي. یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، ژوندی او بریالی دې وي افغانستان.